السلام علیکم. نن د پروډکټ هنټینګ چې کوم کورس موږ سٹارټ کړی پاکې تړ لیکچر دی. زه کوشش دا کوم چې زه تاسو ته ټول سٹارټ کوم او تاسو ته کار یاد کوم، خو بیا پکې ستاسو داسې سوالات راځي او تاسو داسې کوېسچنز کوئ چې هغه کې ډېر ټرمز داسې دي چې هغه تاسو یاد کړي نه، نو ما ته داسې مناسب نه ښکاري چې موږ مخکې لاړ شو. ضروري خبر دا ده چې سړی لږ څه یاد کړي خو چې صحیح طریقې سره یادي. نو ډېر زیات سوالات چې کوم دي هغه تاسو په دې مختلف ټرمز کې کړي، نو ما چې زه د باندې تاسو زه لږ ډېر په شارټکټ طریقه باندې پوهه کړم او کوشش کوم موږ زر تر زره ټول سټارټ کو. او بعض کسان ډېره زیاته جلدي کوي، نو ټایم نه میلاویږي، د ټایم د وجې کلاسز لږ لیټ راځي، دغه دپاره معذرت غواړو. نو موږ په پروډکټ هنټینګ کې به یو دې ته ګورو چې امازون از ا سیلر دی که نه دی. د امازون از ا سیلر مطلب دا دی چې کله کله یو پروډکټ امازون په خپله هم خرڅوي، امازون په خپل ویر هاوس کې خوستی او په خپل امازون هغه خرڅوي. نو موږ چې کله د امازون پروډکټ ګورو د هغې لیسټینګ چې کله ګورو دا د مختلف پروډکټ لیست دي، مختلف پروډکټ دي د هغې لیسټینګ دي. نو چې کله موږ دا ګورو په دې کې مختلف پروډکټ موږ ګورو، نو د هر پروډکټ سره لیکل شوي چې دا پروډکټ چې کوم دی دا د کوم ځای نه شپ کیږي او د څوک یې خرڅوي. نو دا پکې ضروري خبره ده. نو که موږ چېرته وګورو که نه، نو دلته یو لیکل شوی دی شپس فرام او یو دی سولډ بای. نو موږ ته به دا پته لګي چې دا پروډکټ امازون خرڅوي که نه، که دا برانډ خرڅوي که نه، که دا اف بي ایم دی که اف بي آی دی، موږ ته به صرف د دې دوه ټرمز نه پته لګي. نو تاسو ته ما ویلي چې کوم پروډکټ امازون خرڅوي نو هغه کې به شپ فرام کې امازون لیکل شوی او په سولډ بای کې به امازون، دلته امازون ډاټ کام لیکل شوی، ځینې ځای کې امازون لیکلی، امازون ډاټ کام دا یو مطلب دی. نو موږ په دې باندې پوه شو چې کوم یو پروډکټ امازون خرڅوي په هغه په شپ فرام کې به هم امازون لیکل شوی او سولډ بای به هم امازون لیکل شوی. صحیح ده. تاسو ته چې دا پته لګي چې یاره کوم پروډکټ امازون خرڅوي د هغه څه پهچان دی. نو څنګه چې د دغه پروډکټ سره لیکل شوي دغه لیسټ موږ وکړو نو هغه کې امازون د دواړو سره لیکل شوی. صحیح ده. بیا بل یو ټرم دی چې برانډ یو پروډکټ خرڅوي که نه خرڅوي. اوس په دې کې خبره دا ضروري وه چې امازون یو پروډکټ خرڅوي، موږ هغه کوشش کوو چې هغه پروډکټ موږ په هغه پسې لاړ نه شو او هغه موږ وانه خلو او هغه موږ خرڅ نه کړو، ځکه چې د امازون سره خو مقابله کول بیا موږ ته ګران دي. خو کله کله د امازون آوټ آف سټاک کېږي. د آوټ آف سټاک مطلب دا دی چې کله پروډکټ د امازون سره کم پاتې خرڅېږي ختمېږي د امازون سره، نو موږ ته د هغې پته لګي، موږ ډایرکټ هلته ځان ان کوو پروډکټ موږ سټارټ کوو. ځکه چې امازون سره ختم شي نو بیا ډېر اکثر د امازون یا واپس زر سټارټ کړي، اکثر زر سټارټ نه کړي، نو په هغې کې موږ ته اپرچونټي دی یو ټایم پورې چې هغه پروډکټ زموږ خرڅېدی شي. که مطلب هغه موږ یو 500 آیټم 300 آیټم 200 آیټم واخلو هغه موږ بیا خرڅولی شو. نو موږ به امازون از ا سیلر ته ځکه ګورو چې بیا موږ د امازون مقابله په صحیح طریقې سره نشو کولی. دغه شان چې کوم دی برانډ از ا سیلر چې کوم دی، اوس یو پروډکټ دی موږ چې د کوم برانډ نه اخلو او هغه موږ مخکې خرڅول غواړو، نو که دا چېرته دا پروډکټ برانډ خرڅوي نو بیا به موږ ته مشکلات دي. صحیح ده. ځکه چې د برانډ سره خو مقابله ګران دی، ځکه برانډ موږ ته چې کله موږ د برانډ نه اپروول راخلو د هغې نه موږ پروډکټ اخلو، نو برانډ موږ ته دا وایي چې تاسو بیا د دې ریټ نه کم نه خرڅوئ، نو بیا خو د برانډ سره موږ مقابله نشو کولی. موږ دا یو خو موږ باندې هغه ریسټرکشن لګولی چې دا تاسو د دې ریټ نه کم نشئ خرڅولی. بل دا دی چې کوم برانډ نه ته اخلي د هغې سره ته څنګه مقابله کړې، د هغې سره هغې په کم ریټ کې هم خرڅولی شي، هغې په کوانټټي هم د هغې سره سیوا ده، د هغې پاور زموږ نه سیوا دی. نو موږ اکثر داسې ګورو چې کله برانډ نه کله کله به موږ په امازون چې به کېږي هغه پسې به هم ځو، په برانډ پسې به هم ځو، هغه بیا ډیپینډ کوي چې حالاتو باندې، هلته هغه ټایم باندې ډیپینډ کوي چې موږ کوم ټایم کې پروډکټ هنټینګ کوو. نور فیکټرز ته به هم پکې ګورو، خو موږ زیاتره دا برانډ والا پروډکټ چې کوم برانډ په خپله خرڅوي او کم امازون خرڅوي. خو تاسو دا وپېژاندئ چې امازون کوم پروډکټ خرڅوي د هغې څه پېژان دی چې سولډ بای او شپ فرام، په دې دواړو کې به امازون لیکل شوی. اوس د برانډ څه پهچان دی چې دا پروډکټ برانډ خرڅوي که نه خرڅوي. نو تاسو به دا داسې ګورئ، یو لیست چې تاسو کله کولاو کوئ، اوس دا پروډکټ دی که نه، دا څومره کسان خرڅوي دلته لاندې لیکل شوی 13 کسان یې نور خرڅوي، دا یو پروډکټ. صحیح ده. اوس که تاسو وګورئ که نه د برانډ دلته د برانډ نوم لیکل شوی. صحیح ده. او ایکس او سټور دی، دا پروډکټ خرڅوي. که موږ چېرته دلته وګورو په دې 13 کسانو کې که چېرته د دغه نوم راغلی و په سوړ کې سره دغه نوم لیکل شوی نو بیا خرڅوي. که هغې نوم په دې کې نه و راغلی نو بیا هغه برانډ نه خرڅوي. نو د برانډ دا پهچان دی چې کوم د برانډ نومي برانډ څه نومي هغه په سوړ کې راغلی و، سوړ بای کې، ځکه زموږ د شپ سره کار نشته
چې کوم په سول بای هغې ته مخامخ لیکل شوی نو بیا به موږ هغه پراډکټ نه خرڅوو چې کوم برانډ خرڅوي. بیا به موږ په دې باندې ووایو مخکې خو چې کوم سول بای اپشن چې کوم دی په هغه کې د برانډ نوم راغلی نو هغه به بیا برانډ هم خرڅوي. مطلب ځینې پراډکټ به 10 کسان خرڅوي، ځینې به 15 کسان خرڅوي، ځینې به 15 کسان خرڅوي، خو تاسو به پکې بیا د برانډ نوم ګورئ چې دا کوم پراډکټ د کوم برانډ دی چې دا برانډ یې په دغه کسانو کې خرڅوي که نه خرڅوي. نو دا موږ به دې ته هم ګورو چې دا برانډ خرڅوي که نه. بیا تاسو په اف بی ایم کې کنفیوز وو چې اف بی ایم موږ ته څه پته لګي. نو د اف بی ایم اسانه پته لګي. دلته ګوره په دې کې کم کسان اف بی ایم کوي او کم کسان اف بی ای کوي. خو تاسو ته دا پته چې کم شپ سپرام دی او سول بای دی په دې کې به امازون نه راغلی، په دواړو کې په شپ کې به هم نه راغلی او سول کې به هم نه راغلی چې تاسو ته دا پته لګي. په دې کې به په شپ کې چې کله امازون به راغلی بیا خو هغه اف بی ای دی ځکه امازون څخه سامان پروت دی. خو دا شپ سپرام چې کوم دی دلته به نومي او سول بای اکثر دلته سیم نوم کېدی شي ځکه چې څوک یې خرڅوي د هغو سره پراډکټ پروت دي. خو اصل کې به موږ د شپ سپرام نه پېژنو. که شپ سپرام کې بدل نوم راغلی هغه به اف بی ایم مطلب کس سره به پراډکټ پروت دي. نو دلته اسانه د هغې پته لګي چې دا کسان اف بی ایم کوي یا اف بی ای کوي. دلته به موږ چیک کوو ځکه چې موږ په شپ پرام کې ګورو چې شپ پرام کې د چا نوم راځي. دلته امازون دی، په دې بل پراډکټ کې به وګورو چې تاسو په صحیح پوه شئ. اوس په دې کې ماته ملاو نه شو خو دا شپ سپرام چې کوم دی په دې کې به امازون ډاټ کام دلته بره نه راغلی بل چې هر څه نوم راغلی هغې سره موږ کار نشته. خو چې دا امازون ډاټ کام نه راغلی نو هغه به اف بی ایم وي. د هغې مطلب دا شو چې دا پراډکټ چې کوم دی دا د امازون سره نه دی پروت، دا په یو بل ځای کې پروت دی. چې اف بی ایم موږ پېژنو په لیسټ کې نو موږ به شپ سپرام ته ګورو چې شپ پرام کې امازون لیکل شوی که نه دی. بیا دغه شان ته اف بی ای دی نو موږ به شپ پرام ته ګورو. کو شپ پرام کې به اف بی ای په دا پہچاني چې هلته به امازون لیکل شوی ځکه چې کله پراډکټ د امازون نه شپ کېږي که هر څوک خرڅوي بیا د سول بای سره زموږ کار نه چې دلته سول بای کله به امازون راځي امازون به خپله خرڅوي، کله به د نور سټورز نومونه راځي د نورو کسانو نومونه راځي نو هغه به نور خلک خرڅوي، عام زموږ په شان خلک. او شپ سپرام ته به موږ ګورو که هلته بره امازون راغلی نو د دې مطلب دا دی چې دا پراډکټ کسټمر واخلي دا ورته د امازون نه شپ کېږي د امازون نه هغه ته ځي. نو د دې مطلب دا شو چې دا کم کس خرڅوي دې پراډکټ د امازون په ویر هاوس کې غوښتی د امازون نه ورته ځي. او کله چې موږ پراډکټ د امازون په ویر هاوس کې کېږدو دې ته وایي اف بی ای. نو تاسو به په اف بی ای کنسپټ باندې چې کوم دی پوه شوي وئ. بیا د پراډکټ هنټینګ چې کومه کرایټیریا ده نو موږ به په پراډکټ هنټینګ کې دې ته ګورو چې د کم پراډکټ ریویوز څومره دي او ریټینګ یې څومره دی. موږ به بی ایس آر ته ګورو چې بی ایس آر یې څومره او دغه شان ته ایسن خو د امازون سټنډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر دی څنګه چې زموږ قومي شناختي کارډ باندې نمبر یې زموږ نو دغه شان ایسن د پراډکټ یو خاص نمبر په امازون ته دا نمبر ورکوي. بیا نمبر اف بی ای اینڈ نمبر اف بی ایم په دې خو تاسو پوه شو چې بی ای به کم کسان کوي او بی ایم به کم کسان کوي د هغې به څه پہچاني. په بی ای کې به شپ سپرام ته مخامخ امازون لیکل شوی، بی ایم کې به بل نوم لیکل شوی شپ سپرام ته. نو موږ به دا ګورو چې څو کسان پکې بی ایم کوي څو پکې بی ای کوي ځکه پراډکټ هنټینګ په دې ټولو فیکټر باندې اثر کوي. بل به موږ دې ته ګورو چې امازون یا برانډ خو دا پراډکټ نه خرڅوي. بل به ریټ ته ګورو چې موږ کم پراډکټ اخلو موږ خپل بجټ ته ګورو چې موږ ته د څومره ریټ والا پراډکټ میلاو شي چې موږ خپل بجټ کې واخلو. بیا دغه شان ویټ هم ډېر سیوانی ځکه چې بیا پې چارجز ډېر سیوا راځي. سایز ته به هم ګورو چې سایز ډېر سیوانی. نو دا بیسک کنسپټ دا به موږ د یو پراډکټ ګورو په پراډکټ هنټینګ کې. او څومره چې دا تاسو سوالات کوئ نو دا کم ضروري څیزونه چې دا تاسو ته نه یاد نو بیا په پراډکټ هنټینګ تاسو څنګه کوئ د دې دپاره به تاسو دا یادوئ. بل امازون چې کوم دی هغه د ټول نه سمپل دی. په امازون ویب سایټ دی صحیح ده دا کس ته دا پراډکټ اپلوډ کړی دا خرڅوي دې ته خپل ریټ لیکلی دې ته دا لیکلی چې څومره تعداد دی هغه سره بیا دا ریټینګ او دا چیزونه پرې راغلي. نو دغه شان مطلب مې دا دی چې د امازون چې کوم دی بزنس ماډل دا آسان دی بنسبت د نور سره. خو دا چې تاسو بالکل صحیح یاد کړئ تاسو ته پته چې بیسټ سیلر رینک څه ته وایي، اف بی ایم څه ته وایي، اف بی ایس څه ته وایي چې دا بیسک ټرمز تاسو ته یاد دي. نو په امازون کې نور هیڅ څه نشته صحیح ده. میټو لیسټینګ کریټ کول موږ اکثر میټو لیسټینګ کوو په څه کې په ډراپ شپینګ او په هول سیل کې. په میټو لیسټینګ کې موږ نه ټایټل لیکلي نه بولټ پوینټس لیکلي هیڅ صرف پکې موږ خپل تعداد واچو او خپل چې کوم ریټ دی هغه پکې اچو. نو مطلب مې دا دی چې امازون آسان دی. پرایویټ لیبل دپاره چې کوم دی هغه دپاره به لږ ډېر کنټینټ جوړوي که بیا ساده پرایویټ لیبل لانچ کوو د هغې بلټ پوینټس لیکل یا ډسکرپشن لیکو یا ټایټل جوړو نو بیا ما سره تاسو رابطه هم کولی شئ چې تاسو نور څه امازون ریلیټډ څه ایشوز یا سي نو هغه تاسو بیا رابطه کولی شئ. نو دا د پراډکټ هنټینګ نه مخکې دا کنسپټ دي. بعض کسان داسې دي چې هغو پراډکټ هنټینګ لږ ډېر ویلی دی خو هغه
دا د چې مخکې اډوانس لیول ته تلو کوشش کوي. موږ سره زیاتره داسې سټوډنټس دي چې هغه بیسک لیول نه دي، نو دا سټپس ته نشي سکپ کوی ځکه چې هغه ته پوهه کې په اډوانس لیول نه ده، هغه نه به اعلان دي چې کوم بیس دی هغه خو به ورته صحیح جوړی چې هغه خو په د بیسک ټرمز باندې پوهی. بل په پراډکټ هنټینګ کې چې کوم دی دا ډېره ضروري خبر ده چې موږ به کوم پراډکټ هنټینګ چې موږ د کوم مارکیټ دپاره کوو، د یو اس دپاره کوو، یو کې دپاره کوو، یا یو اے ای دپاره کوو، سعودي دپاره کوو، نو موږ به دې ته اول ګورو چې پراډکټ هنټینګ چې کوم مارکیټ پلیس دی هغه به وله موږ سلیکټ کوو. دا مارکیټ پلیس چې کوم دی دا به تاسو دلته پته لګي، دلته چې تاسو راشئ نو دلته لیکل شوی مارکیټ پلیس، تاسو دا چینج کولی شئ چې کوم مارکیټ ته چینج کوئ هلته چینج کولی شئ. صحیح ده؟ نو تاسو به دې خبر ته ګورئ په دې کې. بل د امیزون بزنس چې کوم دی دا د ټول نه سمپل دی. صحیح ده؟ امیزون بزنس چې کوم دی آسان دی، تاسو ته صرف اراده وکړئ او نور بیا په دې کې داسې ګران ټرمز هیڅ هم نشته دی، خو لږ شانته تاسو کریټیو وي او تاسو لږ سوچ کوئ په هر څه باندې او هر څه ته ګورئ، نو تاسو ته ښه پراډکټ او آیډیاز چې کوم دی هغه به سره زه شیر هم کوم، خو تاسو په خپل ذهن هم پراډکټ رایستی شئ. صحیح ده؟ موږ به بیا ټولز هم وایو، پراډکټ کرایټیریا ده د کوم مارکیټ دپاره ده او د کوم بزنس دپاره ده هغه هم د سره زه شیر کوم. هغه ټایم سره لږ ډېر چینج کېږي ځکه چې امیزون چې کوم دی په هغه کې سیلر هم سیوا کېږي او بایر هم سیوا کېږي، څومره ټایم تېرېږي اخیستونکي هم سیوا کېږي، خرڅوونکي هم پکې سیوا کېږي، ځکه دا خو د بزنس اصول دي، څومره ټایم تېرېږي نو هومره دغه دواړه فګر چې کوم دي زموږ سیوا کېږي. بل تاسو چې کوم دی ستاسو څه سوال یا نو تاسو کوشش کوئ په واتساپ ګروپ کې ډایرکټ وایس میسج کوئ. صحیح ده؟ چې زه بیا ټایم هغې دپاره وباسم چې تاسو چې کوم داسې سوال چې هغه ډېر زیات ضروري نو هغې جواب به زه تاسو ته ډایرکټ در کوم. بل زموږ تاسو کې زیاتره ملګري معلومات کوي د کلاسز، نو زموږ کلاسز هره میاشت چې کوم دی نیو کلاسز سټارټ کېږي، نو تاسو خپل سیټ دپاره رابطه کوئ. فلحال زموږ آنلاین کلاسز روان دي چې که بیا تاسو فزیکل کلاسز کې انټرسټ وي نو بیا تاسو سره به زه په ګروپس کې انشاءالله شیر کوم. او آنلاین کلاسز زموږ یي که ستاسو کم ټایم پارغه یا ټایم به ماته سینډ کوئ بیا به زه په هغه کلاس کې ایډجسټ کوم چې په کوم کې تاسو ایډمیشن کوئ. او باقي چې کوم دی امیزون یادول دی، امیزون چې د هر ځای نه یادولی شئ، په کومه طریقه هم یادولی شئ، صرف امیزون یاد کړئ چې کوم مقصد دی هغه پوره کړئ. زما د ویډیوز نه یادولی شئ، زما نه پوهېږئ ښه خبره ده، بل کس وګورئ، بل څوک فالو کړئ، چېرته تاسو کورس اخیستی شئ، چېرته چا نه کوم اکیډمۍ کې معلومات وکړئ، هلته کورس وکړئ، خو امیزون یاد کړئ، څه یاد کړئ، په ژوند کې څه وکړئ. مقصد دا دی چې تاسو د ځانه څه جوړ کړئ. صحیح ده؟ نو دا چیزونه ډېر زیات اسان دي، بیا به نیکسټ انشاءالله مخکې وایو.